پېښور کې د پولیس لاین چاودنه کې لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور په پولیس لاین کې شوې چاودنه کې لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي او د 140 پورې نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او پولیس چارواکو د مرګ ژوبلو شمېرې تایید کړې. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل په چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. هغه د پیښې غندنه وکړه. د پېښور پولیسو مشر محمد اعجاز خان وویل تر اوسه پورې ورته د 22 کسانو وژنه تایید شوې او د 140 نه زیاتو کسان ژوبل شوي دي. هغه ویل زیات مړي او ژوبل د پولیس اهله کار دي. هغه ویل په جومات کې چاودنه د ماسپښین د لمانځه په مهال شوې. د 400 پورې کسان په جومات کې وو او د چاودنې له امله د جومات چت غورځېدلی او په ملبه کې اوس هم ګیر پاتې دي. د راویستلو دپاره یې عملیات روان دي. نوموړي وویل په سمدستي توګه نشي ویلی چې دا ځانمرګی برید دی که بمي چاودنه ده. د پلټنو وروسته به معلومه شي. په سمدستي توګه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلی. گورنر غلام علي او د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم ویلي په روغتون کې د وینې ضرورت دی، خلک د ځان د وینې مرستې ته ورسوي. د کورنیو چارو وزیر نحسن الله ویلي د ترهګرۍ د پیښې غندنه کوي او په پولیس لاین کې دننه په جومات کې دننه د پیښې کېدو هر اړخیزه پلټنه کولی شي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر موزم جان انصاري 4 ورځې وړاندې ویلي وو داسې خلک پاکستان ته راغلي چې وړاندې په افغانستان کې فعاله وو، قانون یې په لاس کې د اخیستو هڅه کړې او خلکو ته ترې خطرې زیاته شوې او پولیس ته زیاته خطره جوړه شوې او ډېری پکې پولیس په نښه شوي دي. په پېښور پریس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې هغه ویلي پولیس ځکه په هدف کړی شوي چې د دوی حوصلې ماتې کړی شي، خو پولیس قربانۍ ورکړي او ولاړ دي. د دې هېواد او صوبې د هر ځای امنیت ته ټینګ ساتي.